او بیا درته په ایمان وای چې دا خلق د چا مړی او جنازې ته راشي هغه مړی که جهنم ته نه ځي خدای ولیږي ځکه چې د ټاپ دلګان پکې ولاړي د چا ښځه چې بربنډه ګرځي د ټاپ دلی 80 کاله ما خطابت کړی دی او په ړومبۍ ورځ به مې اعلان وکړو چې دله سړی به ما پسې په مانځه نه ودري ما پسې ټول عمر منځونه طالبانو او ملیانو کړی دی کناټور ما پسې نه دي ملاړ شوی ایو خان ته چا ویلې دې جماعت کې ولې مونځ نه کوې دې کې لږ ټایم لګي زیات ټایم لګي نو ټایم لګي کونې ورکولو ته ځي چې په جمعیت کې ټایم زیات لګي نو ته چېرته ځي د خر بچیا ټایم خو مغه دی که نه چې کوم په جومات کې تېر شي که نه ده تاسو وایئ په ایمان چې عاشق سړی چې معشوقې سره ناست دی هغه ټایم عاشق قیمتي ګڼي او که چې معشوقې نه جدایي هغه قیمتي ګڼي خو تاسو عاشقان نه یې روټي خلاصو په چا مین شوي نه یې که نه مینېدل همیشه په حسن کېږي په حسن خسته شی د خلق سړي خوښېږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله وی زمانه زیات خسته څوک دی اوس خو دا چغه وهی چې سیاست مشرف چې هلکان او جنکۍ په یو ځای په منډه کړي خوند خو دغسې حکومت کوي وای په شرم دی هغه او شرمېږي چې پې پوهېږي یو سړی په شرم پوهېږي نه نو هغه دی په څنګه او شرم نن انتها وشوه ستا په ملک کې د شرم انتها په ښځو نرو وړو زړو کې دې نه مخکې څه شته نه اوس هم چې په دې لاره راتلو یو موټر مې سجاو کړی ولیدو رستو پې داسې ګلونه نو مالې چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولی اوس موږ هم په دې قهر اخته اوس په موټر د ګلونو څه ضرورت دی پروردګار دې هلاک که چې هلاک شي دا ښځې دې دپاره دي چې ته په سجاوکړي موټر کې کېدې او خلکو ته وایي چې دا د دنباله روانه ده نو زه خو 80 کاله وشو چې ستړی شوم په کنځلو م ستړی شوم په بدو ویلو م ستړی شوم او دا د ښار خلک دي کله کله وایي چې انجه پیا چیس کې مار دی اوس په ایمان وایي چې دوی ملا ته ملواڼې وایي وایي که نه وایي ای ملواڼې ای ملواڼې چې پکې څوک مردار شي نو جومات ته به هلک راولېږي چې ملا او ملا د اوس لور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي ختم کړی دي نو ملواڼې لاړې شي 5 سپارې ووایي او خوټ کېدلي دال مال چې وخوري نو 2 روپۍ وله ورکړي یعنې دا ملواڼې داسې د بېوقوف بچي دي چې په 5 سپارې ستا په مړي پسې په 2 روپۍ بخي د کوواټي ګیټ جلسه کې م خیال و چې یو ملا مې پاسولو شته خو نه بیا د یارې نه دی راغلی یو ملا مې پاسولو چې ته چې کوم مړي ته ولاړې ته ووایه په ایمان چې ستا دې ځای کې درد پیدا شوی دی
چې بیګاله به دې مړي سره څه کیږي